بیا نو قسمه قسم زدونه عنادونه کوي مونږ خو ستاسو صفایي کوو د خپل صف نه دغه شان شیګان وباسئ که نه ولې پرېږدئ شیګان ته بعضې به داسې وي لکه پنجپیریان د دیوبند چغه وایي دیوبند کې تصویر پنجپیر به یې په خپل دارالعلوم باندې لیکلي وي لیکن د دیوبند د علماو چې هغوی په عقاید علماء دیوبند کې یا فتاوا علماء دیوبند کې د میلاد النبی متعلق څه فرمایي هغه کابرین دیوبند دا لیکي چې سیرت بیانول معجزې بیانول دا خو اصل کمال دی خو د منبر د میلاد النبی د پاسه که څوک د محمد مصطفی د اوښې د متیازو قصې بیانوي لکان من اعلی المندوبات دا بیا هم په مستحبو کې بهترین عمل دی واعلی د مندوباتو کابرین دیوبند اعلی د مندوب جناب شیخ سے مخکې تاسو ته ونه ویل دا د دیوبند علماو نه دی څومره بهترین نظر یې در کچار کول کې میلاد النبي جوړ کړي ځکه چې نن ګستاخان رسول زیات شوي دي لیکن داسې خلک شته چې دیوبند نوم استعمالوي دیوبندیان دي نه پنجپیري لوک دیوبندي نه هي رساله مطالعه کوي هغه خلک دیوبند بدناموي او د دیوبند د نوم په استعمال سره هغه وهابیانو ته کار کوي پنجپیریانو ته کار کوي موږ بیا د هغې مخالف یو او چې څوک اهل السنه والجماعه دي په عقیده د اهل سنت دي او د امام صاحب په مذهب برابر دي هغه موږ خپل وروڼه ګڼو نو معززو بعضې خلک دا طعنه لګوي چې یاره صیفیان د دیوبندیانو خلاف دي دا افترا ده الحمدلله دا د دیوبند شیخ دی دا دلته پروګرام چې جوړ شوی جناب مولانا محمد اصغر صاحب دا د پیری طریقت مولانا محمد عارف صاحب مرید دی خلیفه دی او هغه د مبارک صاحب رحمت الله علیه خلیفه دی که زما شاګرد دی خو سلسله د بیعت د صیفیانو سره ده او د ده تمنا دا و بار بار ما ته ویلي وو چې جناب شیخ صاحب زه جلسې ته راغواړم که چېرته موږ صیفیان د دیوبند علماو سره زد او عناد لرلی زموږ په سټیجونو ممبرونو به دیوبندي علما موږ نه راغوښتې دا مونږ ویلي ورته چې راوغواړئ دا هغه حقاني دیوبندیان دي چې کم د اهل سنه والجماع عقیده لري او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک برابر دي زموږ د سر تاجونه دي موږ په دوی فخر کوو بعضې بریلي علما چې هغه اهل سنت دي او د امام صاحب په مذهب برابر دي موږ مخالفت هغې سره نه لرو بعضې حضرات دا خبره کوي خاص کر تبلیغي جماعت والا چې یاره باړي پیر سے موږ ته کافر ویلي دي دا هم افترا ده بعضې تنګ نظري داسې نظر لري زموږ دا نظر نه دی د باړي حضرت صاحب په مجلس کې زه ناستومه یو کس راغی شیخ مکدو شانو شیخو د عامیانو جاهلو شیخانو پیران بدنام کړي وي هغه راغی جي ما بحث شروع کړی چا سره مې مناظره ده وی په څه شي باندې وی ما ورته ویلي تبلیغیان کافر دی زما په مخ کې 15 تتوڼي ووالو تبلیغیانو ته څنګه کافر وایي دا زمونږ د پیر صاحب رایه نه ده چې ته د مخې دا خو په لکلو خلک دي په دې کې عوام دي په دې کې د مونځ د زده کړې دپاره وتي هغې ټولو ته څنګه کافر ویلی کېږي د مبارک صاحب دا نظر نه دی د محققینو صیفینو دا نظر نه دی چې هغې تبلیغي جماعت ته کافر وایي دا الفاظ زمونږ نه دي زمونږ داسې وایو چې کم خلک نه پوهېږي او هغې په خپله ژبه دا وایي چې هر څه خدای کوي مخلوق څه نشي کولی او معنی یې دا چې مخلوق بې اختیاره ګڼي او د مخلوق مثال ورکوي د پاڼې سره یا د مخلوق مثال ورکوي د قلم سره چې کاتب یې خوځېږي ګینې نه خوځېږي پاڼه چې باد خوځېږي ګینې نه خوځېږي او بنده مجبوري محض ګڼي او نسبت د کسب خالق ته کوي که هغه دې جماعت کې وي که بل کې وي بل کې وي جبریت او د جبریه متعلق علما متکلمینو د کفر خبره کړې ده هغه جدا تحقیق دی چې آیا دا اهل قبله دي دا من فرق المسلمین دي چې کوم علماو دوی ته کافر ویلي دا محمول دي په تغلیظ باندې لکه چې رسول الله مبارک تاریخ د صلات ته کافر ویلی محمول دي په تغلیظ باندې کوم متکلمینو چې دغې غلطو ډلو ته کافر ویلي دا په کفر بواح کافر نه دي دا من فرق المسلمین دي بلکې دا اقوال محمول دي په تغلیظ او په غصې باندې چې دا خلک دې نه وتریږي او خلک د دې جماعت سره یو ځای نشي دا یې مقصد دی نو دا نظر یاد کړئ چې زمونږ د صیفیانو دا نظر نه دی چې تبلیغي جماعت والا د کشر نه تر مشره ټول کافر دی که څوک دا ادعا په مونږ کوي دا به د ځان نه تپل کوي بلکې زمونږ د مشایخو یا د علماو چې خبره شوې ده هغه دې متعلق شوې ده چې هر څه خدای کې مخلوق څه نشي کولی او دا مخلوق مجبوري محض ګڼي چې دا د متکلمینو کتابونو دې ته جبریت ویلی دی او څه علماو کفر ګڼلی دی چې
محمول دی په تغلیظ باندې زمونږ د صوفیانو دا دینه اخواته بعضې اوس د بریل په جماعاتو کې سلیټرې خورېږي مونږ خبرېږو هغوی پوه شول چې صوفیان خو حقانیت عقیده خورئ او عمل خورئ په زیاتېدو باندې دی اوس یې دا افترا جوړه کړې ده چې د باړې حضرت صاحبه د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د شان منکر دی او صوفیان د هغې ګستاخ زه قاسم کلي ته لاړم هلته بریلیان زیات دي ما خلکو ته وي شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب ستاسو نظر سره څوک و جیوي غوث و چغه یې کړه دی خو یو غوث پېژني خو په معنا یې نه دي خبر ما زمونږ د صوفیانو دا نظر دی چې یو غوث دی د غوث د پاسه راځي ابدالان د ابدالانو د پاسه راځي اوتادان د اوتادانو د پاسه راځي قطبان دو قطبان راځي قطب المداري والارشاد او د دې دوه قطبانو د پاسه یو شخص قطب الاقطاب راځي امام رباني رحمت الله علیه فرمایي چې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه قطب الاقطاب هغه قطب الاقطاب موږ هغه ته د قطب الاقطاب مقام ورکوو او د هغه لاندې دوه قطبان راځي هغې لاندې څلور اوتادان راځي د هغې د لاندې څلوېښت ابدالان راځي او د هر ابدال د لاندې په سوونو غوثان راځي تاسو د غوث نظر لرئ موږ د قطب الاقطاب نظر لرو او چغم جوړه کړې وي دا ګستاخ دي خو پوهېږئ نه په خبره کې بیا یوه خبره موږ بله کوو او هغه اعلانا کوو پټه نه ده بعضې حضرات وایي چې د ماکان او د مایکون اولیاء د قدم د لاندې دي دا د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په قول کې تحریف دی دا د هغه د قول غلطه معنا کول دي دی مبارک چې دنیا ته نه دی راغلی د دې نه مخکې چې څومره اولیاء تېر شوي دي دی د قدم د لاندې نه دي دې دنیا کې نه و نو څنګه هغه د قدم د لاندې شو هغې خپل پیران لري خپله سلسله لري هغې ته د خپلو پیرانو د سینې نه فیض رسېدلی کله چې دی مبارک دنیا ته راغی او د یو دعوه وکړه چې قدمي هذه على رقبة كل ولي زما دا قدم د هر ولی په ګردن باندې دی مسلمه ده موږ ته موږ منکرین نه یو موږ الحمدلله صوفیه یو مشایخو د طریقت دا دعوه ذکر کړې ده دا موږ ته مسلمه ده خو علما په دې کې درې قوله کوي اسلاف یو قول علامه سهروردی رحمت الله علیه کوي د سهروردی طریقې امام په عوارف المعارف کې کوي هغه وایي چې دا د ده نه صادر شو دا قول په حالت د سکر کې بعضې جاهلان دي تصوف کتابونه ناخبره دي هغې ویوي د دې معنا دا ده چې شراب اسکري و جاهله سکر دې ته نه وایي سکر په اصطلاح ده صوفیو باندې یو مقام دی امام رباني صاحب فرمایي یا کوچګیز تنګه یوه تنګه کوڅه ده چې حالت د حیرت دی او د انوارو غلبه ده په هغه حال کې منصور حلاج د انالحق چغې والې وي ولې منصور شراب څکلي و شراب یې نه و څکلي دغې مقام کې هغې معفو کېږي په دغه وخت کې تقلید حرام دی که تا نه الحق ویل کافر کېږي پې هغه معذور دی په دې حال کې علامه سهروردي رحمت الله علیه بعضې جاهلان وایي دا ابن تیمیه دا قول کړی جاهله ابن تیمیه نه دی کړی دا قول علامه سهروردي رحمت الله علیه کړی دی په عوارف المعارف کې وګوره د مشایخو د سکر اقوال نقلی یو قول پکې دا نقلی چې د مبارک دا قول په دې حال کې کړی خو زموږ دا نظر نه دی د صوفیانو دا نظر نه دا خپل تحقیق دا دی زموږ امام رباني رحمت الله علیه دی هغه دوه قوله کړي یو قول دا کړی چې دغه زمانه کې څومره اولیاء او د قطب الاقطاب دی قدم یې د هغې په ګردن باندې اشاره قطبیت مقام ته او دویم قول امام رباني صاحب دا کړی دی چې یو د فیض د ولایت فیض دی د سلسلې د ولایت یو د کمالات نبوت علی طریق تبعیت دی چې مجتهدین او خواصو ته ملاویږي نو وایي چې د ده مبارک زمانې اولیاء هم د قدم د لاندې دي او د دې نه بعد چې اولیاء راځي او چاته د ولایت فیض سینې ته رسېږي دا د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په توفیل باندې رسېږي او بیا وایي یو فیض د مشکات نبوت نه مجتهد ته ډایرک ځي هغه جدا دی امام رباني صاحب فرمایي لکه امام مهدي آخر الزمان هغه ته د ولایت فیض به راشي په دغه سلسله باندې خو هغه ته چې کوم اجتهادي فیض سینې ته راځي هغه د مشکات نبوت نه ډایرک هغه ته میلاویږي هغه توسط نه غواړي خو دا د محققینو خبرې دي موږ د دغې امامانو اقوال صرف نقل کړي دي اوس چې یو سړی وایي چې مخکیني وروستني ټول اولیاء د قدم د لاندې دي دا خبره ته ما ته وښایه هغه کوم ځای کې دا خبره کړې ده هغه خپلې زمانې خبره کوي زمانې نه بعد چې کوم اولیاء دي د هغې متعلق خبره کوي ته وایې نه چې پخواني هم ټول د ده د قدم د لاندې دي دا څلور امامان دي د هغه ته محتاج کړل
او تاسو به وایئ چې دا عقیده نه ده بلکې کیسټ ریکارډونو کې پته لګي باقاعده دوی داسې اقوال کوي اوسه پورې خو صحابه هم پکې داخل ګڼل زمونږ ایاز باچا صاحب یو بریلي سره بحث کړی دی زما متعلق یې ورته ویلي وي دا ګوستاخ دی ولې وی دا د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه قدم په اولیاو نه ماني نو هغه ورته وایي دا خو زما استاد دی هغه وایي چې مخکې اولیاء قدم لاندې داخل مه ګڼئ نو دی ورته وایي مخکې وروستي اولیاء د قدم د لاندې باچا صاحب ورته وایي ریکارډ موجود دی وی ښه نو صحابه سره څه کوئ بیا وی صحابه هم د قدم د لاندې وی صدیق اکبر صاحب سره څه کوي وی هغه هم د قدم د لاندې دی دا ریکارډ موجود دی باچا صاحب سره دا د مسلمان عقیده ده تاسې ووایئ داسې سني مونږ په دیوال باندې ولو بیا دا سنی نه دی سني شرمئ دا د سنت نوم دغسې سنیانو وشرمولو شیګانو ته پټکار کوي لګیا دی او دعوی د سنیت ده په دغه بریلي دوکه نه شي دا په دیوال ولې لعنت وایي په داسې بریلي باندې زمونږ داسې خلکو سره حقیقت ښکاره کول دي چې دوی راته د غیر دین نه دین جوړ کړ دین یې راغونډ کړه د بریل په لمن کې یا بعضې کم فهمو د دیوبند په لمن کې راغونډ کړه داسې نه وه مبارکان خادمین د دین دي که څوک دغې پسې لاړ شي دغې پسې خو عقیده د اهل سنت ولري او مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې برابر شي دغه بنیادي خبره ده زما خپل یو شاګرد 3 میاشتې شاګرد او بیا مې ووهه مې شړه په دې یکتوت کې یو پیر دی چې ځان ته بریلی وایي دی شیعه د دې شیعه پیر مریدو او راته به ما ته خو ما ته دا پته نه وه چې دا شیګان شوي سبق یې وي بله ورځ ما ته وایي رسول الله مبارک خو 40 کلنۍ کې بعثت وشو ما خبره ولې څه مقصد دی وی هر نبی د نبوت د اعلان نه مخکې ولی کنه ما یا ولی وی رسول الله مبارک ولیم دی کنه ما وی او بالکل ولی نبیم دی ولیم وی هر ولی ته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه فیض دی نو 40 کاله رسول الله مبارک ته شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب نه فیض تللی ټول وایي استغفر الله ټول وایي استغفر الله په ایمان باندې وایي دا سړی مسلمان پاتې کېږي په دې عقیده دی به وایي زه د ولي سره محبت کوم د ده نه لوی ګستاخ بل نشته دی دا د صحابهو ګستاخ دی دا د انبیاو ګستاخ دی چې څوک وایي 40 کاله رسول الله مبارک ته د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه نه فیض تللی الحمدلله موږ د ټولو اولیاو په ناموس غیرت کړی کوي او موږ د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د قطبیت قایل هغه قطب الاقطاب دی په لکونو اولیاء د قدم د لاندې دي د هغې مخالفت نشته خو موږ عوامو ته داسې وایو چې مخکې اولیاء د قدم لاندې مه ګڼئ مخکې لوی لوی خلک تېر شوي دي هر پیغمبر سره صحابه تېر شوي هغه ټول اولیاء دي په دې کې د ټولو اولیاءو ګستاخي کېږي د هغې جانب لحاظ وساتئ دغه څو خبرې مې عرض کړې که هغه جانب کې دیوبندي علما وایي چې تاسو تبلیغیانو ته کافر وایي نه موږ وایو چې څوک جبریت دي هغه خلک او چې نه دي هغې سره زموږ مخالفت نشته دي په دې جانب کې چې کوم بریلي علما دي محققین دي عقیده د اهل سنت پیژني او دغه شان ته افراطات نه کوي زموږ مخالفت نشته او که نه دغه شان بریلی ځان ته وایي او عقیده دغه شان لري دا شان بریلیان موږ په دیوال باندې ولو الحمدلله دا علما د اهل سنه والجماعه او اخره کې که کم یو صنفي د دیوبند یا د بریل اکابرو پسې خبرې کوي هغوی ته موږ ته اطلاع راکوي دا به یو فرد وي دا به د ټولو نه وي هغه موږ کنټرولولی شو موږ اصلاح کولی شو او که نه یې موږ د خپل مجلس نه شړلی شو موږ ګستاخان نه یو الحمدلله دغه کم خدمات چې دوی کړي دي دغه خدماتو ته موږ د قدر په نظر باندې قایل یو او انسان عاجزه دی داسې چې چا پسې لټېږي که نه او د شپې پسې دا لیمپه دي بله کړي قسم بالله کرن یو بیا مسلمان پرېږدي په دیو کې به داسې داسې عبارات په اسلافو کې درته پیدا کړم چې یو به بیا مسلمان پاتې نه شي د ده تشدد په وجه کې شي په داسې عباراتو پسې لټېدل نه دي پکار بلکې د هغوی خدماتو ته کتل پکار دی چې خدمت یې څومره کړی دی د دین اشاعت یې څومره کړی دی یو نیم خبره ترې هغه وخت سره د چا د زده ووته یا څه ووتل هغې باندې عفوه کوئ درګذر کوئ او خدمات او دنیا نه تلي اشخاص دي د هغوی محاسن یادوئ مساویو پسې مه ګرځېږئ کفو عن مساویهم وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ډېر ناوخته دی مایک مونږ شوی او په خلک ناست وی او بس دعا نه مخکې درته سندونه دغه شوي ښه نو اذان وکړئ